جنرال پلاستیکی خوشحالزادات فراری. ټایټل ملګرو نجیب حافظ په افغانستان کې په پخوانی یو جرنال پسې څه خبرې اترې کړلې چې د هغې نه پس پې خلکو ډېر زیات تنقید شروع کړلی. کمې خبرې اترې چې هغه تاسو واورېدې یعنې کمې په فارسۍ کې چې کم دی هغه الفاظ استعمال کړي وو او که زه تاسو ته ویم لکه دا د نجیب حافظ یو ځل نشو بار چې کم دی په سوشل میډیا که تاسو خیال کړی وي یو څو میاشتې مخکې هغه عمران خان باندې هم څه تنقید کړی و د هغې نه پس چې کم دی خلک پرې دونه قار شو چې اکاونټونه یې وله ریپورټ کړو هغه بیا چې کم دی اکاونټ یې هم بین شو د هغې نه پس بیا یې ریکویسټ وکړو کم ټیک ټاک ټیم ته هغه وله بیا بحال کو بیا چې کم دی داسې چل وکړو کم افغانیانو چې دي په هغو باندې څه تنقید وکړو افغانیانو پې هم دغسې حرکت ورسره وکړو کم اکاونټ یې وله بین کو د هغې نه پس چې کم دی دا میاشت سوونه اوس چې کم دی بیا په یو جرنیل په پخواني باندې چې ډېر کم خلک یې ډېر زیات صفت کوي او ډېر زیات یو نر جرنیل و په هغې پسې خبرې کړلې نو خلک چې کم دی بیا یې ځان ته غوسه کړي دي که تاسو په ټیک ټاک وګورئ نو ټول خلک چې کم دی د هغې خلاف لګیا دي چې دا کم کار کوي نو هغه غلط کوي او واقعي چې لکه دونه خلک د یو سړي خلاف شي او هغه داسې قسمه چلونه کوي نو خامخا هغه کس هغه خو به په غلطه وي که نه. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ.